زه دا وخت د اسرائیل په یو منځني ښار یخوا کې هم د ښار د تل ابیب نه نږدې 10 یا 12 کیلومتره فاصله کې دی او د دې ځای نه غزا تړانګه چې دا غ نږدې 30 کیلومتر یا 30 مایل فاصله کې ده. زه چې نن د ښار تر اتلم په های وې سلور سو یو درش باندې د دې ته پر رسیدو کې زما نږدې 10 منټه سفر پاتې وو چې ناڅاپه یو دم په لار باندې گاډي موټر ودرې دي. ما چې خپل موټر وان یا ډرایور نه تاسو کو سقي سو شو هغه گاډي بند ک او بهر ټوب ک چې بهر وتم نو مولدل چې ګر چاپیرا نور خلک هم د خپل موټرونو کو شي دي سوق د موټرو شاته شي دي سوق د یو ځای نه سوق د بل ځای نه پناه اخلي. ما هم چې اسمان په لو قتل په اسمان کې راکټ وي او د راکټ چې وي د اسرائیل آیرن ډوم یا حفاظتي نظام چې وي هغه دغه مخ نیولې و. معلومه دا شو چې د حماس د خوا د غزې لخوا کم چې زما د دې ځای جنوب په لوته دا د راکټو حمله شوی و. په دې ښار کې ما دا معلومات ترلاسه کړل چې نږدې هر ورځ خو راکټي وريږي او کله چې راکټي وريږي نو دا کورونه چې دا ورسره وجړقېږي. په غزې کې دا وخت حال دا چې جګړه روانه ده او په جګړه کې د حماس د صحت محکمه وایي چې د لزره سلو 800 نه زیات خلک وژل شوی دي چې په کې سلور زره ماشومان هم شامل دي. په دې کې هسپتالونه هم هغه داوا کوي چې په نخښوي دي که هم د الشفا هسپتال د انګړو د وشتو خبر د حماس د صحت محکمې ور کړی دي خو اسرائیلي پوځونه وایي چې د هسپتال نه دی پنهخه کړي. په دغه هسپتال کې د رسل د حماس وسلوال پټ وو او په هغه باندې حمله شوې ده. د دینه پرته د اسرائیل د دفاع وزارت نن دا هم ولیدي چې د سلورو ساعتو چې کم توقف ته یا وقفه د پاغه باندې عمل کوي او په دې وخت کې نړیوال چې دی هغه بشري کومکونه رسول شي. ورسره اسرائیل دا هم کوشش کوي چې 200 سلويخ اغوا کړی شي خلک چې پکې د امریکای د شهريانو په شمول د یو شمېر نور هوادونو شهريان هم شامل دي هغه آزاد کړی شي را خلاص کړی شي. البته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دا خبره هم کړې ده چې دای په جنگ نه بدلوي. یو بل مهم سوال دلته چې کیږي غدار چې کله دا جګړه ختم شي نو د حماس کچري ماتي او خوري د غزې د تړانګې واکمنی بر چا سره وي. آیا اسرائیل د غزې په تړانګ قبضه کول غواړي؟ اسرائیل د دین انکار کوي داسې کوم اراده نه لري خو وايي د بعد د دې نورستو هم د غزې په تړانګ کوي چې د دې خبرې پخلې وشي چې حماس دلته نور نه پاتې او کوم خطر موجود نه دی. امریکای یو وار بیا په اسرائیل باندې غږ کړی دی چې په غزې باندې دوباره قبضه چې دا د قبول وړ نه وي. که هم اسرائیل دا خبره کوي او امریکا هم دا خواست کړی دی خو ځینې مطبوعات او نړیوال رسنۍ وایي چې وسوم دا خبره صفا یا رڼا نه ده. د دې خبرې اندازه نه کیږي چې د دې وروسته به حالت واکمنی د چاوي څه صورتحال به وي. بل خواته د برامت کړی شوی خلکو په اړه معلومات د رويټرز خبريدار وایي چې د قطر په سرخار دوحه کې استخباراتي ادارو د رپورټونو ورکړي دي چې حالت کې د یو لوزنامه په سر خبري روانه دي. د لوزنامه کې ممکنه ده چې د اغوا کړی شوی خلکو په سر باندې خبري وشي او دا امکان دی چې په سورزو کې د اغوا کړی شوی خلکو ځنی برخه چې دا اگر خلاص کړی شي. خو ځنی مطبوعات نړیوال دا فکرمندي خای کچري په غزې کې څنګه چې د اسرائیل د پوز داور چې د په سورنګونو کې د د حماس خلاف عملیات کوي ممکنه توګه باندې اغوا کړی شوی خلک هم په دغه سورنګونو کې وی او هغه ته کوم خطر ور وړاندې شي او دا خطر د یره چې د په اسرائیل کې لیدل کیږي. په تل ابیب کې تیر ورځ ما د اغمیندو یا خپلوانو سره خبرې وکړې د چا بچیان خپلوان یا دوستان اغوا کړی شوی دي هغه دې خبره باندې فکرمند دي او دا وایي چې موږ تر اوسه پورې نوې خبر چې د اسرائیل حکومت څه کوي یا نړیوال څه کوي. البته یو غوښتنه غدا کوي چې د خپلوان په خیریت کورون تراشي. البته د جګړې خلاف دی هم نه دي هغه چې د اسرائیل په خاوره په 1 اکتوبر حمله شوی و 1400 بېګناه اسرائیلیان وژل شوي وو. د حماس خلاف جګړه باید روانه وي. رحمان بنيره رخاب خار اسرائیل د غزې تړانګ سره خواته ما او د تل ابیب نه نږدې په 10 یا 12 کیلومتر فاصله کې ما پر اتلونکو خبرونو کې با لدغه ځای یا د غزې د تړانګ نه تاسو نور معلومات هم درکوم.